که ښځه مو د غټ کوتک شوقي وي یا هم شوق ورته راځي او ستاسو کوتک وړوکی وي نو څه باید وکړو؟ سلام ګران لیدونکو، خدای دې وکړي چې روغ جوړ او د صحت جامې مو پر تن وي. زه یو ځل بیا ستاسو په خدمت کې د یو نوي ویډیو سره حاضر یم. هیله ده چې د پام وړ مو وګرځېږي. تر هر څه دمخه باید یادونه وکړم، که زموږ چینل مو نه وي سبسکرایب کړی نو زموږ چینل سبسکرایب کړئ او په خوا کې ورسره د ګوګړي نشان ووهئ. مننه. که ښځه مو د غټ کوتک شوق کوي او ستاسو کوتک ډېر وړوکی وي نو دغه یو ډول تیل تاسو استعمال کړئ او په یو میاشت کې دننه خپل کوتک نه سم څوباړی جوړ کړئ. کولی شئ دغه تیل د ناریال تیل استعمال کړئ. د ناریالو تیلو سره تاسو یو ډول نور تیل هم ګډولی شئ، مکسولی شئ او نسخه ترې جوړولی شئ. نسخه په دې طریقه جوړیږي چې لومړی تاسو د ناریال اصلي تیل پیدا کړئ. کله مو چې د ناریالو تیل پیدا کړو نو دا به تاسو واخلئ، په یو ګیلاس یا یو داسې شي کې به واچوئ چې هغه په ګاز کې ښودل کېږي او سوځېږي نه. له هغه وروسته چې کله تاسو د ناریال تیل واخیستل نو دې سره به تاسو شلشم هم ګډ کړئ. د شلشمو او ناریالو تیل به دواړه مکس کړئ. کله مو چې دا دواړه مکس کړه تاسو به یې تر یوې میاشتې پورې همداسې پرېږدئ. تر یوې میاشتې وروسته چې کله یا هم که یوه میاشت نه وای یا هم 10 ورځو لپاره، که 10 ورځو لپاره مو پرېښودو او بیا مو وروسته راواخیستل، په خپل ذکر مو هر سهار په سهار کې چې کله لمانځه ته راجګېدلی او لمونځ مو کول، له هغو وروسته تاسو کله سبق ووایئ، درس ووایئ، هر عبادت وکړئ. کله مو چې دا هر کار وکړ نو له هغو وروسته دا د شیطانت کار وکړئ، یعنې خپل ذکر د مساج تر 20 دقیقو پورې پرې ورکړئ. تر 3 جمعو پورې دغه کار سر په سر وکړئ، دوامدار یې وکړئ، هېڅ قضایي پکې رانولئ. وګورئ چې هغه ټیم کې چې کله تاسو مساج ورکوئ خپل ذکر لږ کشکاږئ، یعنې خپل ذکر ته لږ داسې اوږدوالی ورکوئ یا زور ورکوئ تر څو په ذکر کې مو لږ اوږدوالی یا درازوالی راشي. پر یوه یا تر 3 هفتو پورې چې کله مو دا کار وکړ، له هغو وروسته تاسو بیا په خپل کوتک کې دومره اوږدوالی به احساس کړئ چې په خپله به هم حیران پاتې شي. یعنې د هرې ورځې په مساج ورکولو کې ستاسو کوتک کې داسې درازوالی یا فرق راشي. نسخه بیا تاسو ته بیانوم چې تاسو د ناریالو تیل د ضرورت په اندازه چې تاسو څومره استعمالولی شئ، له هغو وروسته تاسو د شلشمو یا تور تیل واخلئ، دا دواړه پاخه کړئ، تر 20 یا 10 ورځو پورې یا تر 1 میاشتې پورې یو ځای کې کېږدئ تر څو ښه دمه وکړي. له هغو وروسته چې دغه دواړه داسې تاثیر سره وکړي چې یو بل سره معلوم نشي، بیا یې راواخلئ، هر سهار یې په 3 هفتې په خپل کوتک وهئ او خپل کوتک لږ کشکاږئ راکشکاږئ تر څو ښه تاثیر پرې وکړي. نو خدای دې وکړي ملګرو چې زموږ د ویډیو څخه غلط مطلب وانخلئ، زموږ ویډیو لایک کړئ، شیر کړئ او زموږ چینل هم سبسکرایب کړئ. مننه.